دوستانو سلامونه، هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. لکه څنګه چې موږ او تاسو د یوټیوب چینل دپاره کورس شروع کړی دی چې د اولو څخه د خیر سره تر اخرو پورې دا کورس مکمل موږ او تاسو تعقیبوو او جوړوو یم. په تیرو ویډیو کې ما تاسو ته د یوټیوب کمپنۍ یا د یوټیوب شرکت په اړه باندې ځینې معلوماتونه درکړل چې دا شرکت په کوم ځای کې قرار لري، د کوم مملکت د خوا څخه دوی سپورټ کیږي او چا جوړ کړی دی او د دوی پالیسي څه شته، دا پلاتفورم د څه دی، د دې ټولو په اړه باندې ما تاسو ته معلومات وړاندې کوي. او همدارنګه مې د یوټیوب د چینل د عاید په اړه باندې او په عموم کې د ټولې کمپنۍ په 2020 کال کې تقریبا 19.2 میلیارډ ډالر چې دوی عاید ترلاسه کړی وو، د هغه په اړه باندې ما تاسو ته معلومات وړاندې کړل. که چیرې موږ او تاسو په یوټیوب کې یو چینل د ځان لپاره جوړ کړو، داسې یو معنا لري چې موږ او تاسو د یوټیوب په کمپنۍ کې د میلیاردهاو یوزرونو څخه یو یوزر یو. یعنی هغه پیسې چې موږ او تاسو ته راځي، موږ او تاسو ته راکوي، د دوی د میلیاردو پیسو څخه به موږ او تاسو ته یو اندازه پیسې دوی راکوي. نو دا معنا لري چې د یوټیوب نړۍ ډېره غټه ده او د دوی عاید، موږ د دوی کارکوونکي چې هر څومره ډیریږي او د دوی کارکوونکي چې هر څومره ډیر کار کوي، د یوټیوب کمپنۍ ته هغومره ډیر عاید راځي. داسې نه دي لکه نور شرکتونه چې مثلا د دوی کسټمر یا پیرودونکي یا د دوی کارکوونکي یوزران ډیریږي، پر دوی باندې بوج راځي او دوی نشي کولی چې خپل کارکوون د کسټمرانو ته دوی خدمات وړاندې کړي. خو یوټیوب برعکس، د ټولو کمپنیو څخه برعکس، دوی داسې یو کمپنۍ ده چې هر څومره یوزران دوی ته ډیر راځي، هر څومره دوی ته د دوی تعقیب کوونکي ډیر وي، دوی ته هم کمپنۍ ته دغون عاید راځي، هم هغه خلک چې په یوټیوب کې کار کوي هغوی ته دغومره عاید راځي. نو نن زه تاسو ته په دې اړه باندې غږیږم چې موږ او تاسو د یوټیوب چینل جوړ کړو، څه شی پکې خپاره کړو. هغه څه زه تاسو ته نن وایم چې مثلا موږ وغواړو په یوټیوب چینل کې هغه څه خپاره کړو. موږ او تاسو په دې باندې بحث سره کړی وو چې موږ د یوټیوب چینل جوړو د خیر سره او مخ ته ځو. ښه، دا د یوټیوب چینل جوړ ده، هر څه جوړ، نو زه په یوټیوب کې چې کوم موارد، کوم مواد، کوم معلومات ځان ته خپاره کړم، د دې په اړه باندې زه نن تاسو ته بحث کوم، تاسو ته غږیږم. ګورئ، موږ او تاسو په خپل ورځني ژوند کې بیلابیل برخې لرو، بیلابیل مسلکونه لرو چې موږ کولی سو په موږ او تاسو کې به هر یو حتما د یو یا څو مسلکونو هم مسلکه وي دی. یعنی دی کولی سي چې مثلا په یوه یا څو برخو کې دی کار وکولی سي. مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، دا کوم څه چې ما دلته لیکلي دي، دا ما د مثال په ډول تاسو ته لیکلي دي. یو څوک به د دین عالم به هغه کولی سي چې په اسلامي امورو کې، په اسلامي برخه کې هم خپل دین ته، هم خپل ژبې ته کار وکړي او ترڅنګ ورسره یو اندازه عاید هم ترلاسه کړي. کوم کار چې دی کوي د هغه په بدله کې دته عاید هم په دې دنیا کې ورکول کېږي، هم په هغه دنیا کې ورکول کېږي. دا د اسلامي برخې سولم. مثلا اوس په موږ او تاسو کې څوک د شریعت پوهنځي محصل دی یا په مدرسه کې یو زده کوونکی دی، دی کولی سي چې مثلا حدیثونه، نورې دیني او علمي مسلې دا راواخلي، په یو ښه ډول باندې، په یو ښه ترتیب باندې ولیکي، مثلا په یوټیوب کې دا خپاره کړي. کولی سي چې د دې لپاره یو چینل دی جوړ کړي، همیشه دی دا خپل خپرونې همداسې متداومې وساتي، همداسې دوام ورته ورکړي، نو د ده یوټیوب چینل به هم مخ ته ځي، هم به سیستم جوړ وي. مثلا یو څوک دی د حقوقو پوهنځي محصل دی یا په سیاسي علومو کې یا په سیاسي برخه کې دی ډېر معلومات لري، دی کولی سي چې د سیاسي برخې څخه معلومات راونډ کړي، راټولې کړي او خپل یوټیوب چینل ته یې واستوي. مثلا هره ورځ یوه ویډیو یا په هر هفته کې 2 یا 3 ویډیو دی وغواړي جوړې کړي، دی کولی سي د سیاسي معلومات څخه ډېر ژر کولی سي په ډېر اسانۍ سره معلومات ترلاسه کولی سي. مثلا که دی وغواړي سیاسي شخصیتونه معرفي کولی سي، د نړۍ سیاسي شخصیتونه معرفي کولی سي، اسلامي چینل والا که وغواړي هغه اسلامي شخصیتونه معرفي کولی سي. همداسې سټیپ په سټیپ باندې موږ او تاسو کولی سو چې خپل چینل ته د دغو برخو څخه معلومات پورته کړو. یو څوک دی مثلا وایي زه په دې یوه برخه کې ډېر ځیرکتیا نه لرم، وړتیا نه لرم، زه کولی سم چې طنزیه ویډیوګانې جوړې کړم. دی کولی سي طنزیه ویډیوګانې جوړې کړي، ډاکومنټونه جوړې کړي، منتقدې ویډیوګانې جوړې کړي، دی کولی سي په دغه برخه کې کار وکړي. یو څوک دی وایي زه خاص زده کړیزې ویډیوګانې جوړوم. مثلا څنګه زده کړې؟ یو څوک
راځي مثلا د انګلیسي ژبې درس ورکوي په آنلاین ډول باندې، یو څوک راځي د اردو ژبې درس ورکوي، یو څوک راځي د دري ژبې درس ورکوي، مثلا یو څوک راځي د نورو ژبو. دا ما تاسو د ژبو یو مثال وایي. یا یو څوک راځي مثلا د کمپیوټر په اړه باندې مکمل دی درس ورکوي، یو څوک راځي د ټلیفون ټکنالوژي په اړه باندې دی درس ورکوي، یو څوک راځي مثلا یو بل تخنیک د هغه په اړه باندې دی ویډیوګانې جوړوي، بیا یوټیوب ته اپلوډ کوي. کولی شي چې په دې برخه کې دی کار وکړي. ټکنالوژیکي برخه باندې موږ تاسو پوهیږو چې مثلا ټکنالوژي تر ډېرې اندازې پورې اوس موږ تاسو پېژندلې ده. ټکنالوژي یوازې دې ته نه وایي چې دا زموږ او ستاسو په لاس کې دا ټلیفون او یا کمپیوټر وي. ټکنالوژي ډېرو برخو ته شاملیږي. مثلا دا موټرسایکل یا دا بایسکل یا موټر چې موږ تاسو وینو، دا هم د ټکنالوژي یوه برخه ده. یو څوک کولی شي چې په ساینسي معلومات راغونډ کړي، مثلا په بیولوژي کې، په کیمیا کې، په ریاضي کې او په نورو علومو کې مثلا دی کولی شي معلومات راواخلي او خپل د یوټیوب چینل ته یې اپلوډ کړي. زموږ او ستاسو په منځ کې شاید یو څوک چې دی انجینر وي، دی کولی شي خپل د انجینري یا مسلکه مواد او موارد راجمع کړي او ویډیوګانې جوړې کړي، یا مثلا په وایس کې ووایي یا په ویډیوګانو کې ووایي. په دې اړه باندې بیا زه تاسو په راتلونکي کې غږېږم. یو څوک دی په رسامي برخه کې ډېر ښه وړتیا لري، ښه ځیرکتیا لري، کولی شي ډېرې ښایستې رسامۍ وکړي. زموږ او ستاسو د هېواد نامتو او مشهور عالمان رسامي دی مثلا کولی شي، یا زموږ او ستاسو د هېواد د ولسمشرانو رسامي دی کولی شي، او یا داسې نورو برخو کې دی کولی شي چې رسامي وکړي. یو څوک دی خندونکې ویډیوګانې جوړولی شي، ښه جالب نظریات او جالب معلومات ورسره یې چې مثلا کولی شي د هغه په اړه باندې د ویډیو جوړه کې خلک وخندوي، مثلا خلکو پر شونډو باندې مسکا راولي. دی کولی شي په دا برخه کې هم کار وکړي. یو څوک دی مثلا د ورزش په برخه کې دی معلومات لري، کولی شي مثلا ورزشي ویډیوګانې جوړې کړي، خپل کله چې تمرین ورکوي یا تمرین خلکو ته وښیي، مثلا لکه د باډي بیلډینګ په اړه باندې، د فوټبال په اړه باندې، د کرکټ په اړه باندې او داسې نور برخه کې کولی شي چې دی ورزشي معلومات هم پورته کړي. دا هغه موارد او هغه څه دی چې ما تاسو د مثال په ډول باندې دا تاسو ته وړاندې کړل چې تاسو کولی شئ په دې ټولو برخو کې د ځان لپاره یو موضوع وټاکئ. کله چې تاسو د یوټیوب چینل مخ ته وړئ، غواړئ په یوټیوب کې کار وکړئ، غواړئ یوټیوبر شئ، تاسو تر ټولو د مخه باید د ځان لپاره یو مسلک انتخاب کړئ. د یوټیوب چینل داسې مخ ته نه وړل کېږي چې یوه ورځ مثلا سیاسي ویډیو تاسې اپلوډ کوئ، بل ورځ ټکنالوژیکي ویډیو، داسې هم مخ ته ځي. خو کله چې تاسو ډېر مشهوره شئ، بیا خلک ستاسو موضوع ته نه ګوري، هغوی بیا یوازې ستاسو کرکټر ته ګوري. کله چې تاسو وپېژندل شوله، ستاسو هر رقم ویډیو بیا خلک ګوري. خو تر هغه وخته پورې چې تاسو مشهوره کېږئ، پېژندل کېږئ، ستاسو یوټیوب چینل مخ ته ځي، تر هغه وخته پورې تاسو کوشش وکړئ چې یو مسلک د ځان لپاره غوره کړئ او په هماغه مسلک کې همیشه ویډیوګانې جوړې کړئ او ویډیوګانې اپلوډ کړئ. داسې ډېر نور څه شته او داسې نور ډېر مسایل او موضوعګانې شته چې دلته اوس مثلا شاید زما څخه پاتې شوي، په ذهن کې به مې نه راغلي، خو ستاسو سره به په ذهن کې در سره وي. ګورئ، یوټیوبر هر څوک یوټیوبر جوړېدلی شي. تاسو داسې فکر ونه کوئ چې زموږ سره علم نشته راسره، مثلا یا موږ مکتب نه دی ویلی، یا موږ پوهنتون نه دی ویلی، یا موږ په معاصرو علومو باندې نه پوهېږو، موږ نشو کولی چې یوټیوبر د ځانه څخه جوړ کړو. یا ستاسو دا نظر د بیخي بالکل غلط دی. هر څوک کولی شي چې د ځان څخه یوټیوبر جوړ کړي. مستري کولی شي د ځان څخه یوټیوبر جوړ کړي، نجار کولی شي د ځان څخه یوټیوبر جوړ کړي، اشپز کولی شي د ځان څخه یوټیوبر جوړ کړي، همداسې نور چې هر څوک خپل په برخه کې، خپل په مسلک کې ډېر ښه رسېدلی وي، هغه به ډېر ښه یوټیوبر وي. مثلا زه تاسو ته یو مثال در کوم، څوک که اشپز وي، دی خپل د اشپزۍ څخه یو ویډیو جوړه کړي، اپلوډ کړي، دا به څومره ښه خوند به وکړي، بهترینه کوي. څوک مثلا مستري وي، دی کولی شي چې یو موټرسایکل یا یو بایسکل یا یو موټر دی چې کله جوړوي، لومړی مشکل بیان کړي چې مثلا که چیرې ستاسو موټر دغه رقم مشکل پیدا کړي، نو ستاسو موټر ته دغه علت پېښ شوی دی، نو په دغه خاطر باندې تاسو باید مستري ته مراجعه وکړئ. مثلا دغه څخه وروسته دغونه مصارف باندې راځي، د دې په اړه باندې معلومات ورکړئ. دا هم یو مستري هم کولی شي چې د ځان څخه یوټیوبر جوړ کړي. یعنې که چیرې تاسو په ذهن کې داسې یو فکر د ځان سره لرئ چې زموږ علمیت کم دی، موږ یوټیوبر د ځان څخه نشو جوړولی، تاسو اصلا خپل ځان ته دوکه ورکوئ او خپل ځان خطا باسئ په ساده اصطلاح باندې. نو حتما په موږ او تاسو کې 99% ځوانان حتما یو وړتیا، یو ځواک، یو غورهوالی حتما لري. مثلا په دغه هره برخه کې یو څوک
حتما یو ښه لري په هغه برخه کې دی ډېر ښه کار کولی سي. کله چې تاسې دا ټول دا مثلا د یوټیوب په هکله تاسو ما معلومات درکوي د موضوع د انتخاب دپاره چې تاسو خپل یوټیوب د څه شي په اړه باندې تاسو جوړوئ او د څه شي په اړه باندې تاسو مخ ته ځئ، د دې په اړه باندې معلومات درکوي چې تاسو د ځان سره خپله فکر وکړئ، قضاوت وکړئ چې زه په کومه برخه کې ډېر مخ ته ژر تللی سم، کومه برخه زما قوي ده، په کومه برخه کې ډېر ښه معلومات زه لرم، یا داسې یا د ځان لپاره یو مسلک انتخاب کوئ، په هغه کې معلومات راټولوئ، ویډیوګانې جوړوئ، یوټیوب ته اپلوډ کوئ. دا مسله. اوس به تاسو داسې مثلا یو فکر یا یو سوال به تاسو درېدلی چې مثلا په دا ټولو برخو کې ما ته فکر وکړه چې مثلا ما د رسامۍ یا د ټکنالوژي یا د ساینسي یا د انجینري یو برخه ما انتخاب کړله چې زه خپل چینل مثلا د انجینري په موادو باندې مخ ته وړم، یعنې زه خپل چینل ته د انجینري په هکله باندې معلومات وړاندې کوم. نو آیا زما سره خو دومره کافي معلومات نشته چې زه ویډیو جوړه کوم او بیا خلک هغه وګوري او هغه هم د انجینري په اړه باندې هېڅ خبره نه ده پر تاسو باندې. د معلوماتو د حلقه ډېر کوچنی نه ده لکه څومره چې تاسو فکر کوئ. تاسو کولی سئ چې په هر برخه کې معلومات د ګوګل او خپله د همدغه یوټیوب څخه تاسو لاسته راوړلی سئ. اوس که چیرې زه د یوټیوب ته صفحه خلاصه کړم، شاید زما پر دا ویډیو باندې د کاپي رایټ مشکل راسي. که تاسو هر موضوع د ځان لپاره انتخاب کړئ، تاسو په هغه موضوع کې معلومات نه درلودئ، ما ته میسج وکړئ، زه تاسو ته داسې تخنیکونه درښیم چې مکمل په هغه موضوع کې به تاسو ته معلومات درکوي. تاسو هغه معلومات خپل زده کړئ، خپل په ژبه او خپل په هنر او خپل په سیستم باندې جوړ کړئ، د هغه څخه ویډیو او بیا یوټیوب ته اپلوډ کړئ. مثلا که چیرې تاسو اسلامي برخه کې معلومات غواړئ چې یوټیوب ته اپلوډ یې کړئ او ویډیو جوړ کړئ، نو تاسو په اسلامي برخه کې ډېر معلومات نه لرئ، اول تاسو کولی سئ چې کتابونو ته مراجعه وکړئ، کتابونه وګورئ، یو حدیث شریف، یو آیات شریف، یو بله مسله کولی سئ راواخلئ، جوړه کړئ، یوټیوب ته اپلوډ کړئ. که چیرې په کتابونو کې مو هم مثلا کتابونه مو نه درلودل یا مو لاسرسی نه ورته درلودی، کولی سئ چې په ډېره سادګۍ باندې ګوګل ته ولاړ سئ، په ګوګل کې خپل موضوع سرچ کړئ، تاسو ته مکمل هغه موضوع راپورته کوي. که مو په ګوګل کې هم دا موضوع نه سرچ کوله، کولی سئ چې ولاړ سئ یوټیوب ته، په یوټیوب کې دا موضوع سرچ کړئ، ویې پلټئ او په یوټیوب کې تاسو په ویډیوي شکل باندې ټوله مکمل موضوع درته راپورته کوي. په هره برخه چې تاسو وغواړئ، تاسو هغه موضوع خپل په ذهن کې د ځان سره زده کړئ، که غواړئ چې ولیکئ د ځان سره ولیکئ، وروسته بیا د هغه څخه یې ویډیو جوړه کړئ. نو ډېره اسانه ده، هېڅ کومه ستونزه نشته. هېڅوک د دې احساس ونه کوي چې ولا زموږ سره تعلیم نشته راسره یا موږ سره علم نشته راسره، موږ نشو کولی چې د یوټیوب چینل مخ ته یوسئ. تاسو هر نفر، هر تن، هر وګړی کولی سئ چې د یوټیوب چینل مخ ته یوسئ او پیسې په وګټئ. کله چې دوستانو تاسو د یوټیوب چینل مخ ته یووئ، د یوټیوب چینل مو اندازې ته ورسوئ، د هغه ترڅنګ زه تاسو ته بیا د فیسبوک ټریکونه درښیم چې په فیسبوک کې موږ څنګه کولی سو همدغه معلومات چې تاسو یوټیوب ته جوړوئ، په همدغه معلوماتو باندې د فیسبوک، ټیک ټاک او نورو برخو څخه هم پیسې وګټئ. اوس دا مربوط په تاسو پورې دی چې تاسو مثلا څومره باشعوره ځوانان یاست، تاسو مثلا څومره با احساسه ځوانان یاست خپل د هیواد لپاره، خپل د ژبې لپاره، د خپل کلتور لپاره. آیا تاسو د خپل کلتور مخالفي ویډیوګانې جوړوئ؟ نه، شکر الحمدلله موږ او تاسو دا کار نه کوو. تاسو باید داسې یو څه انتخاب کړئ چې هم ستاسو کلتور او هم ستاسو اسلامیات، ستاسو عقیده، ستاسو مذهب، ستاسو شاوخوا ټول خلک همدا ومني، مثلا پر همدې برخه باندې ستاسو سره دوی موافق او په همدغه برخه کې زموږ او ستاسو سره دوی کار وکړي. نو زه هیلهمند یم چې تاسو دغه برخې او یا نورې برخې چې تاسو په ذهن کې دي یا تاسو په هغه برخه کې وړتیا لرئ، د ځان لپاره وټاکئ، انتخاب یې کړئ چې په راتلونکو ورځو کې بیا زه تاسو ویډیو جوړوم چې موږ څنګه کولی شو د یوټیوب چینل جوړ کړو، عکس ورته ورکړو، نوم ورته ورکړو او یو ایمیل ورته جوړ کړو. هغه بیا زموږ او ستاسو وروستنی مراحل دي. تاسو لومړی د ځان لپاره موضوع وټاکئ. کله چې مو موضوع وټاکله، د هغه څخه وروسته زه تاسو ته بل ویډیو جوړوم، اپلوډ کوم یوټیوب ته چې څنګه کولی شئ چینل جوړ کړئ او نوم ورته ورکړئ او عکس ورته ورکړئ. د هغه څخه وروسته بیا د خیر سره نور ویډیوګانې جوړوو چې څنګه مثلا د معلومات څخه ویډیو جوړ کړو او په کومه برخه کې موږ کولی سو ځانونه مخ ته یوسو. نو که چیرې تاسو کومه ستونزه، کوم مشکل، کوم نظر مو درلودی، زما سره حتما یا په کمنټ کې یا په ټلګرام کې راسره شریک کړئ. مننه.